ایالات متحده د تښتېدلي غني نوم د ولسمشرانو له نوملړ څخه لرې کړ. د اشرف غني له تښتې تر 6 میاشتې اوړي هغه په داسې حال کې وتښتېد چې نه یې استعفا ورکړه او نه یې هم خپل ځای ناستی پرېښود چې په دې ترتیب په افغانستان کې جمهوریت خپل 20 کلن مزل پای ته ورساوه. اوس تازه پرېکړه شوې او ملګرو ملتونو په خپل نوي دریځ له افغانستانه د تښتېدلي ولسمشر غني نوم د نړۍ د ولسمشرانو له نوملړ څخه حذف کړ. د غني ترڅنګ د هغه د میرمنې رولا غني نوم هم افغانستان د لومړۍ میرمنې له ځایه لرې کړی دی. که څه هم د افغانستان ولسمشر رئیس جمهور نشته، ولې ښکاري چې د هغه ځای ته جمهور رئیس لیکل شوی، یعنې داسې معلومیږي چې ملګري ملتونه اوس افغانستان پر جمهوریت پیژني. داسې ښکاري چې د ملګرو ملتونو له لوري تازه اقدامات شوي او حتما یو څه بدلیدونکي دي، ځکه د ادارې د دې ترڅنګ چې د تښتېدلي غني نوم یې حذف کړی، بلکې نوم محمد اشرف غني اتمر هم د بهرنیو چارو وزیر په حیث نه پیژني، ځکه د بهرنیو چارو وزیرانو له نوملړه د هغه نوم هم پاک شوی. په ورته مهال په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازولۍ د څوکۍ پر سر لاندریو وروسته محمد حنیف اتمر چې ځانې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر باله، ملګرو ملتونو ته یې لیک استولی چې د سرپرست نصیر احمد فایق پر ځای ولی نعیم د ټاکلو غوښتنه وکړه، خو فایق وویل چې له هغه راوروسته هم د پر خپله دنده پاتې دی، خو پوښتنه دا ده چې څنګه امکان لري د یوه هیواد ولسمشر نه منل کیږي خو جمهوریت بیا منل کیږي. تر اوسه پورې د غني نږدې کسانو په دې هکله څه نه دي ویلي، خو داسې معلومیږي چې ډېر ژر به هغوی هم غبرګون وښیي.